السلام علیکم مرګرو. نن به موږ خپل کلاس دوباره شروع کوو. په دې کلاس کې موږ دا پروجیکټ تاسو ته کړو. دا پروجیکټ بیګنر لیول دی. بیګنر لیول مطلب کم کسان چې سٹارټ چا نه وي اغوستی په دې کې، او هغه کسان چې ځان دا کورس زده کوي نو دا راهي دپاره دی. نو موږ د اوسه پورې په دې کې دومره کار وکړو په اټوکیټ کې. د دې نه مخکې ما 2D چې څونه کمانډ دي تاسو ته ایکسپلین کړي دي، کوارډینیټ باندې مې ورته خبره کړې ده. دا تقریبا موږ ټول اټوکیټ چې څونه 2D کمانډ دي موږ کنټرول کړی دي. اوس موږ دا پروجیکټ کمپلیټ کړی دی، خو دې پروجیکټ نه بعد زموږ یو کار وي چې هغې ته ویل کېږي پرنټ. په اټوکیټ کې پرنټ د نورو پروګرامونو نه لږ مختلف وي. اکثر کسان دلته راشي کنټرول پی ووهي، او ما چې څنګه اوس کنټرول پی ووهل دلته ماته اپشن رالل چې کنټینیو ټو پلاټ ا سنګل شیټ. دا ورته یم یس که. دا د پرنټ اپشن راله تقریبا دا هغه اپشن چې دلته دی دا سیم دی څنګه چې نورو سافټویر کې لکه مایکروسافټ ورډ وغیره کې، خو دلته د پیج کنسپټ لږ چینج وي. دلته تاسو ته پیج ډایرکټ نه درکوي. تاسو به اول پیج خوښ کړئ، د دې نه به پیج تاسو خوښ کړئ. دې نه مثال کې طور پر زما دغه لیټر دی او دلته زه ورته یم وینډو کې رال راکړه. نو ګوره دا چې کوم وینډو دلته جوړه ده دا په پرنټ کې راځي. لکه زه ورته یم یاره دا دې راشي. صحیح ده چې ما پای کلیک کو نو دا اوس دې کې چې را کم تاسو ته په دې کې دا هیچینګ ښکاري، دا دغه پیج چې ما کوم سلیکټ کړو دا دغه دی. دا تاسو دې نه راشئ په دې سنټر د پلاټ کا دا به سنټر ته راشي. د دې نه بعد تاسو پورټریټ لینډسکیپ کې پرنټ کولی شئ. زه ورته وایم یاره همدې کې وکړه نو اپلای ټو لیاوټ او پریویو کې به دا ماته دغه شانتې راځي. پیج خو سپین وي، دلته به تاسو لږ دې لیکلو ته ګورئ خپل چې څونه ویزیبیلیټي را به تاسو هغه شان برقرار ساتئ. دلته بلیک کلر ښه پکار دی، ګرین نه دی پکار. خو د موږ نن ټاپک دا نه دی، د موږ ټاپک د پرنټ باره کې دی. زه دم بیک سکیپ مې ووهلو. اصل کې موږ دا طریقه نه استعمالو، دا ان پروفیشنل کار. موږ چې کله یو کار په تادی کې کوو څه ډېر خاص ضرورت نه وي، بس موږ صرف پرنټ وباسو، دا طریقه موږ استعمالو. زه به تاسو ته راځم دې کې موږ څه دې لپاره تاسو به دلته لیدلي یو ماډل وي او دوه سره لیاوټ 1 لیاوټ 2 لیکلی دی. دا لیاوټ چې کوم دی دا د فرنټ دپاره استعمالیږي. تاسو چې هر یو کولی تاسو نور هم اخیستلی شئ، صحیح ده. د دې د پلس نه چې تاسو نه اخیستلی شئ هغه دلته اخیستل کېږي. زه اوس راځم بای ډیفالټ مطلب دا چې کله تاسو اټوکیډ اوپن کړئ تاسو به دلته دوه راځي، او یو ته به لیاوټ 1 لیکلی، بل ته به لیاوټ 2. زه اوس راځم دې باندې مې کلیک کوم. چې په دې کلیک کو دې کې به تاسو سره د اټوکیډ هغه ویو نه راځي، کومه بلیک ویو چې کومه به تور سکرین به چې موږ ته راتلو. دلته موږ ته صرف خبره د پرنټ باره کې. دا تاسو وګورئ دا بالکل پیج دی. نور زوم ان زوم اوټ ټول کمانډونه هغه شانتي دي. څونه کمانډونه چې هلته کار کوي دلته هم کار کوي، خو دا یا ساتئ دا د پرنټ دپاره. دلته به تاسو پرنټ سیټینګ کوئ. اوس تاسو به دلته ګورئ تاسو دا څیزونه دلته راغلي. زه زوم کوم، دا ورته وګوره زوم کېږي، سره د پیج زوم کېږي. خو دا چې راځي دا موږ سره په دې یو باکس دی، دا په دې کې راځي. اوس دې ته وایي ویو پورټ. دا ویو پورټ دا موږ څنګه راولو، او دا خو دلته بای ډیفالټ راغلی. که موږ مثال کې طور پر موږ سره دا نه وي نو موږ به څه کوو. ما دا ډیلیټ کو نو موږ به څه کوو. د دې لپاره به تاسو یاد ساتئ، تاسو به راځئ دلته ایم ویو به پریس کوئ. ایم وی او چې صرف ایم وی ولیکئ تاسو ته به راشي دلته مختلف اپشن. که تاسو دلته په دې پیټ باندې کلیک کو لکه اپ هم انټر کو نو تاسو به را ویو پورټ د دې پیج مطابق چې څونه پیج دونه برته ویو پورټ هم راشي، دې سره به ټچ وي. خو بعضې نیم ټیم کې موږ ته داسې نه پکار. موږ داسې چل کو ما بیا ډیلیټ کو، زه رالم ایم ویو مې انټر کو او زه را خپلې مرده علم زه یم یاره دلته یو ویو پورټ راته دلته جوړ که. صحیح ده. او دا تاسو یو جوړ کو، تاسو بل هم جوړولی شئ. ما انټر کو دوباره هغه کم دغه چې کوم کمانډ د موږ ویو ایم ویو نو هغه دوباره اکټیو شو. زه رالم د یو بل دلته جوړم، د خپلې مرضی غټ جوړولی شم. او ته وګوره اوس دې دواړو کې سیم ډیټا را. ته وګوره دلته تاسو بل هم جوړولی شئ. زه رالم دلته مې بل جوړ کو، دلته مې بل جوړ کو. اوس دا وګوره دلته تاسو خپلې مرضی جوړولی شئ. اوس دا ما سره دي. زه اوس که وایم چې یاره دا دلته خو دې کې پیټ نه راغلی، زه دا لږ زوم کوم. زه به را دوه درې ډیلیټ کړم او زه به یو ساتم. زه به دا یو لږ سنټر ته راولم، هغه موو کمانډ باندې مې سنټر ته راوستو. صحیح ده. دا تاسو غټولی شئ د دې نه داسې ډایرکټ د سلیکټ کا سایز ولا برابر که د دې سکیل ولا هغه شان چې څنګه هلته کار کوي ډریګ اینډ ډریګ سره کېږي. ډریګ یې کوي سمپل. اوس تاسو وایئ چې یاره دا لږ غټ شي. دلته چې موږ زوم ان زوم اوټ کوو نو هغه ټول پیج زوم ان کېږي. دا به موږ څنګه کنټرول کې ساتو؟ که تاسو په دې ډبل کلیک دلته وکړو که نه دې کې
صحیح را بعضې نیم کسان څه چلو کې ما بار ډبل کلیک وکړو ګوره بعضې نیم کسان په دې باندې ډبل کلیک وکړي نو هغه لاړ شي دې لیاوټ چې کوم دی هماغه لیاوټ کې خو لاړو موډل ته نو تاسو به د دې نه بیا څنګه وځئ تاسو به د دې نه چې وځئ نو تاسو به راځئ پرې موډل به یو پیره کلیک وکړئ بیا به دوباره هغه ځای ته لاړ شي صحیح ده اوس به تاسو ته ایکټ یو ته وګوره هو تاسو به هېڅکله پرې بارډر کلیک نه کوئ تاسو به همیشه دې کې دننه کلیک کوئ ډبل کلیک به کوئ ما ډبل کلیک وکړو اوس وګوره دلته ما ته هغه اپشن هم راغلی کوم چې موږ دلته په موډل کې راتلل اوس زه وایم دا دې دومره ما ته دغه شان برابر شي صحیح ده واپس ته به یاره د دې ویو نه وځم دې کې زه وایم چې یاره که زه زوم کوم چې دې باندې څه فرق نه پرېوځي نو زه به څه کوم زه به بار ډبل کلیک وکړم که زوم ان زوم آوټ کوم نو په هغه زموږ چې کوم ډرایینګ دی پای فرق نه غورځېږي زموږ صرف پیج زوم ان زوم آوټ کېږي اکثر دا داسې وي چې دا موږ سره په ډبل کلیک سره هم نه اوپن کېږي رایو ریزن څه وي ریزن رای دا وي که زه په دې باندې دا زه سلیکټ کړم او رایټ کلیک وکړم دلته راشم پراپرټي ته نو پراپرټي کې دا موږ سره اکثر دلته لیکلي ډسپلی لاک دا چې کوم دا ډسپلی نو دا لاک ته نو دا ورته وایي چې نه ده لاک نو زه ورته وایم یاره لاک یې کا یس یې کا اوسه پورې نه وه زه ورته وایم اوس یې لاک کا صحیح ده اوس به څه چل کېږي زه د دې نه ووتم ما دا دغه شان لاک کړی اوس لاک څه کار کوي چې زه په دې ډبل کلیک وکړم نو ګوره ورته رایې نه بعد هم زه دې کې هغه د په زوم چې کوم دی هغې باندې څه فرق نه غورځېږي وګوره زه اوس پای کې دننه یم خو څه فرق نه پرېوځي زه چې راځم بار ته وځم اوس چې دا تاسو د لاک نه واپس وباسئ نو تاسو به راځئ بار ډبل کلیک وکړئ دا به سلیکټ کړئ دا چې کومه ویو ده او دلته به دا ډسپلی لاک به څه کوئ دا به نو کوئ سوري نو هم کله نو کوو نو تاسو به دوباره دې کې چینجز کولی شئ نن د تاسو په دې کې دا صرف سمپل خبره کوم چې تاسو به دې کې دا سیټینګ څنګه کوئ مثال کې طور پر دا زوم ان زوم آوټ یا ډسپلی به څنګه لاک کوئ او بله به څنګه جوړوئ دا که تاسو نه ډیلیټ شو یا تاسو داسې چلو کوم ډبل کلیک بار وکړو صحیح ده او تاسو راغلی دا هم لږ د دې برابر داسې کړی دی دې کې ډبل کلیک وکړه دننه دا لږ زوم آوټ کا دا لږ کارنر کې کېره او دا واپس لږ برابانې دیسته د دې برابر کا صحیح ده دا د موف کوم دلته او زه راځم د دې نه کاپي والم یا که تاسو بل عمل خو زه به کاپي والم چې سیم د دې برابر وي دې کې به زه یو کاپي والم او ډبل کلیک به دې کې وکړم دا بل ویو پورټ دی سوري ما په لاین باندې ډبل کلیک وکړو نو په لاین ډبل کلیک نه یې پکار تاسو به دې کې دننه ډبل کلیک وکړئ صحیح ده اوس دلته به راشم ده او زه به دا یو دلته راولم دا ډرایینګ داسې دا تاسو دا دواړه سلیکټ کړئ کاپي یې کړئ او دې کې پیسټ کړئ دواړو کې تاسو ډبل کلیک وکړئ او دا یو پکې دلته راولئ ته بیا لیکلو کو خیر دی چې یاره څه دا که خو تاسو صرف هغه مین دا کومه یعنی نو ملټیپل ویو پورټ مونږ په دې کې واغستل او مونږ پای کې بیل بیل راوستل که ته دې کې زوم هم کې که نه نو په هغه نور اثر نه غورځوي صحیح ده صرف په دې ویو کې اثر غورځېږي نورو کې اثر نه غورځېږي صحیح ده نو ننني کلاس کې مونږ د ویو پورټ خبر وکړه ویو پورټ به مونږ څنګه الو شارټکټ یې سره شارټکټ یې ایم ویو دی او دغه لاک خبره ده او بیا ډبل کلیک سره په دې کې ور انټر کېږي او بار به ډبل کلیک کوئ بیا بار راوځئ امید ده دا کلاس به ستاسو خوښ شوی تاسو به ترې څه لږه ډېره زده کړه کړې وي که کلاس نه هم سره لږه ډېره زده کړه کړې وي نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل بټن سره ووهئ نو را روانه ویډیو به چې کله اپلوډ شي نو تاسو ته به رایي نوټیفیکیشن درځي ننني کلاس کې هم دومره کافي ده انشاءالله بل کلاس پورې اجازت راکړئ د الله حافظ